فیسبوک موږ او تاسو ټول کاروو، خو پر فیسبوک کې داسې مهم سیټینګونه موجود دي که چیرې ورته پاملرنه ونه کړو نو زموږ او ستاسو فیسبوک آی ډي یا فیسبوک پروفایل د بل شخص لاس ته ولویږي. نو دغه دوه سیټینګونه څه دي او څرنګه کولی سو چې ترسره یې کړو، دا ټول معلومات در سره پر همدغه ویډیو کې شریک کوم. لومړنی سیټینګ موږ او تاسو سره د فیسبوک آی ډي لاګین ډیټیل چک کول دي چې زموږ فیسبوک آی ډي پر کوم موبایل کې لاګین شوی ده، آیا دغه موبایل زموږ خپل ده یا د بل شخص ده. څرنګه کولی سو لاګ اوټ یې کړو، همدغه طریقه در سره پر دې ویډیو کې شیر کول غواړم. هیله ده چې ویډیو له پیله تر پایه را سره وګورئ او سکیپ یې نه کړئ. راځو دوستانو د موبایل سکرین ته چې څرنګه کولی سو د فیسبوک سیکیورټي ډیټیلز چک کړو او اړوند معلومات یې ترلاسه کړو. ښه نو ګرانو دوستانو، تاسو راسئ د فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړئ، بره په پروفایل باندې کلیک واخلئ، لاندې د سیټینګ برخې ته راسئ، په دې ځای کې سیټینګ کلیک کړئ. د همدې کلیک کولو وروسته یو ځل بیا د سیکیورټي برخې ته راسئ، په دې ځای کې پاسورډ ان سیکیورټي باندې یو کلیک واخلئ. موږ او تاسو یې اړوند معلومات ترلاسه کول غواړو، په دې ځای کې کلیک واخلئ ویر یور لاګین، یعنې ستاسو فیسبوک آی ډي په کوم ډیوایس کې لاګین شوی ده، خپل پروفایل انتخاب په دې ځای کې. تاسو لیدلی سئ دوستانو، دا هغه موبایلونه دي پر کوم کې چې زما فیسبوک آی ډي لاګین ده. که چیرې دغه موبایلونه زما خپل نه وي نو همدې باندې کلیک اخلم او دا خپل فیسبوک آی ډي له یاد موبایلونو څخه لاګ اوټ کومه. راځم دغه موبایل زما نه ده، په دې لاګ اوټ اپشن باندې که چیرې زه کلیک واخلم نو له یاد ډیوایس څخه به زما فیسبوک آی ډي اتومیټیکلی لاګ اوټ سي. اوس دوستانو د همدې کلیک کولو وروسته ستاسو جیمیل یا ستاسو فون نمبر ته یو کوډ لیږل کیږي، همدغه کوډ به په دې ځای کې کنفرم کړئ تر څو ستاسو فیسبوک آی ډي د یاد شخص له موبایل څخه لاګ اوټ سي. دغه سیټینګ دوستانو ډیر مهم ده هغو اشخاصو لپاره چې پر فیسبوک کې زیات فالوورز لري او فیسبوک روزمره کاروي. نو حتمي دغه سیټینګ پر خپل فیسبوک آی ډي کې ترسره کړئ او وګورئ چې ستاسو فیسبوک آی ډي اوس مهال پر کومو ډیوایس یا پر کومو موبایلونو کې لاګین ده. نو دا دوستانو چې څرنګه کولی سو د فیسبوک سیکیورټي ډیټیلز چک کړو. که دغه ویډیو معلوماتي و حتمي لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نوي یاستئ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. تر بیا ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.